د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ د صدمردي سیمه چې تر مڼو وروسته د زراعتي ګیلاسو په مرکز بدلیدونکې ده. زراعتي ګیلاس په پخېدو دي، خو باغوانان یې سر له اوسه پلازمینې کابل ته د لیږد او پلور په اړه په اندېښنه کې دي، ځکه دغې سیمې ته غځېدلی سړک خراب دی او د میوو د لیږد پر مهال محصولات نه یوازې په ځنډ رسیږي، ترڅنګ یې یوه برخه پر لاره له کاره وځي. ولا د سړک خرابېده د موږ د زیات مشکلات سره ګیر یو، راسو ګریوان ورسره ډېر وخت موږ د سړک د خرابوالي متلی ده. د موږ محصولات هم په وخت سره جای ته نه رسیږي، زده کېږي که ګیلاس یې که مڼۍ که زردالو د هر څه چې په وخت باندې مارکېټ ته ځای ته نه رسیږي. د دې ترڅنګ ځایي اوسیدونکي وایي د سړک خرابوالي له کبله عاجل ناروغان پر وخت تر روغتیایي مرکزونو نه رسیږي او داسې هم پېښ شوي چې تر روغتیایي مرکز رسېدو وړاندې ناروغ ساه ورکړي. نو موږ دلته ستونزې لرو د خونزاده خیلو له کلي نه تر خانجان خیلو پورې چې موږ کوم ولادي تکلیف والا مریض یا نور مریضان نقلو، چونکې د سړک د خرابوالي له وجې نه د هغه مرض یو په دوچندۍ باندې بدل سي. اوس هم غوښتنه اسلامي امارات نه ده چې عاجل موږ ته توجه وکړي او د سړک راته جوړ کړي. ورته مهال د میدان وردګ ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ادارې رئیس وایي مرکز ته یې له اړوند ادارو سره د دغه سړک د جوړېدو وړاندیز کړی او جوړېدل یې له کاري لومړیتوبونو څخه دي. د نرخ ولسوالۍ کې موږ په اصطلاح باندې درې لوی سړکونه لرو چې کلو ته تللي او لویې درې دي چې یو د همدغه تاسو یاده کړه د سرمردې دره ده، د دادل دره ده او د توکرک دره ده. نو دغه درې واړه سړکونه دي موږ پلان کې دي، موږ ته غوښتنلیکونه یې موږ ته راغلي، موږ تر وزارت هم رسولي دي او خپل وزارت هم د امکان په صورت کې د بودیجې وعدې راسره کړي دي چې انشاءالله دغه ته به حق اولیت ورکوو دغو لارو ته. یقینا دغه سړکونه ډېر خرابه دي او مشکلات دي، ولسونه وخت په وخت موږ سره رابطه کړې ده، موږ ته عرایض راوړي دي. نو موږ نورو خیره بنسټونو سره هم خبره شریکه کړې ده چې کوم د موږ په سکتور کې کار کوي، کوم مؤسسات دي هغو سره هم دغه جریان شریک کړی ده، بار مجلسونه ورسره کړي دي، تر خپل وزارت تر مقام او تر هغو هم رسولي دي. انشاءالله پلان ورته لرو او جدي ورته لرو. دا د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ د صدمردي سیمه ده، که څه هم دغه سیمه له زراعتي محصولاتو مالامال ده، خو خلک یې وایي چې د کنډو کپر سړک له کبله نیم محصولات په لاره له کاره وځي. اسرار وصال، لاسو نیزه، میدان وردګ.